د قوشتېپې کانال پر سر له ازبکستان سره څنګه او ولې اړیکې خرابې شولې؟ طالبان څنګه غوسه شوي؟ پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د قوشتېپې کانال په اړه د ازبکستان اندېښنې ته د طالبانو غبرګون. د آمو سیند حوزه کې له چا سره تړون نه لرو. د طالبانو حکومت کې د انرژۍ او اوبو وزیر عبداللطیف منصور د قوشتېپې اوبو کانال جوړولو په اړه د ازبکستان د ولسمشر اندېښنې په ځواب کې ویلي په اوسنیو شرایطو کې د آمو سیند په حوزه کې له هیڅ چا سره تړون نه لرو. تېره اونۍ د ازبکستان ولسمشر د افغانستان په شمال کې د قوشتېپې کانال د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دغه کانال به د منځنۍ اسیا د اوبو وضعیت او انډول بدل کړي. روسي رسنیو د شوکت میرزایف له قوله ریپورټ ورکړی و چې د قوشتېپې کانال د ټولو اړخونو د راسپړلو لپاره یې د یوې ګډې کاري ډلې وړاندیز هم کړی. ښاغلی میرزایف رانګا ویلي و د قوشتېپې کانال جوړېدل مرکزي اسیا کې د اوبو تعادل کې بنسټیز بدلون رامنځته کوي. ښاغلی منصور کابل کې د خصوصي رسنیو طلوع نیوز ته ویلي و په هغه صورت کې چې تړون نه وي د سرغړونې په اړه د اندېښنې څرګندولو لپاره هیڅ دلیل نشته، خو زیاته کړې ده چې حکومت یې چمتو دی د اندېښنو ختمېدو لپاره ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي. وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د ارال جهیل د ژغورنې صندوق د بنسټ ایښودونکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي و افغانستان په فعاله توګه د دغه کانال په جوړولو بوخت دی. د دې کانال جوړول به په منځنۍ اسیا کې د اوبو وضعیت او توازن په بنسټیز ډول بدل کړي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.